د نړۍ فزیک پوهان لا تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د شپې یا تیارې فزیک په اړه څه ومومي. څنګه امکان لري چې د ټیټ حرارت له پوهېدو پرته د لوړ حرارت په اړه ځان وپوهوو لکه یخني؟ همداراز څنګه کیدای شي چې زه د رڼا په اړه ووایم حال دا چې د تیارې په اړه نه پوهېږم؟ زه له ټولو اوسنیو ساینس پوهانو پوښتنه کوم چې د شپې یا تیارې فزیک چیرې دی؟ دا فزیک په قرآن کریم کې موندلای شئ د تکویر سورت په 18 آیت کې. دا آیت یوازې له 3 کلمو جوړ دی: واللیل اذا عسعس. د عسعس کلمه له 2 سیلابونو جوړه ده. عسعس دا د یو اهتزازي حرکت فکر راکوي. عسعس په قرآن کریم کې لسګونه داسې کلمې دي چې همدغه شان ژبنیز ترکیب لري. هر یو یې د همدې خوځنده یا اهتزازي حرکت فکر زیږوي. زلزل زلزال خپل یو خوځنده حرکت دی. اذا زلزلت الارض زلزالها. تر زلزل دم دم قوي دی. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. نو د ځمکې له زلزلې زیات له قوته ډک ټکان. پس شپه او تیاره هغه ماده ده چې وزن، تراکم یا غلظت او تودوخې درجه لري.